السلام علیکم. زه فضل مومن او تاسو ګوره تپ مومن ډیجیټل ټي وي. هر سناول خو نن کله چا اختر وي او یا بیا خاص کر د مسافر ورونه چې کوم په خلیج ریاستونو کې دي یا په یورپ کې دي او دا غوي اختر دی، هغوی ته د اختر د خوشحالۍ ډېرې بختورې او مبارک شي. زمون په پاکستان کې په کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا چرته هم چې د چا اختر وینن نو هغوی ته دې ډېر ډېر مبارک شي. خبره به کوو او په دې به خبره کوو چې اخر ولې هر کال ولې داسې کېږي چې مونږ پښتانه په خپلو خوشحالو باندې هم مونږه متفق نه یو. لکه په نور څه کې خو هسې هم مونږ بې اتفاقه یو. اتفاق خو د اتفاق د پاره خو قسم کړی دی چې اتفاق په نه کوو، خو هغه په کال کې یو خوشحالي په مونږ باندې د الله له طرفه راځي، خو د الله له طرفه چې دا کومه خوشحالي وي نو په دې باندې هم مونږه متفق نه یو. مونږ پښتانه تاسو وګورئ نن په خیبر پښتونخوا کې چرته اختر دی او چرته روژه ده. بل طرف ته که مونږ وګورو نو زمونږ د افغانستان رونو پرون چې کوم اختر کړی دی نو دا اختر دا په کوم دلیل سره شوی دی؟ دا لکه په تمام بر صغیر کې یعنی په بر صغیر غون بر صغیر پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوټان، دا د دې په شمول انډونیشیا دې کې چرته هم میاش نو ښکارا شوی. یو افغانستان کې میاش څنګه ښکارا شو د نه منلو خبره. نن سبا خو ډېر ډیجیټل ټیکنالوژي ده، داسې ټیکنالوژي چې د اول نه پته لګي. وهغوی دا ځل د سعودي عرب نه هم مخکې اختر وکړو. دا نه چې کنه سعودي عرب ضروری دی یا ضروری نه دی، خو د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ یا د افغانستان ترمنځ څنګه چې د پاکستان ترمنځ 2 غنټې فرق دی، د افغانستان او د سعودي عرب ترمنځ 1.5 غنټه فرق دی. نو دا فرق دا ډیر شی دی. دا فرق لکه څنګه په دغه کې په افغانستان کې میاش کار شو چې په افغانستان کې میاش کار شو نو بیا په کار چې سعودي عرب کې د نه مخکې کار شوی. خو دغه سه یو کال د سعودي عرب غالبا د ملک خالد د شاه خالد دورو د شاه خالد چې کله بادشاہ د سعودي عرب او هغوی دغه سه یو کار کړو چې بغیر د میاشتې د لیدونه هغوی اختر کړو، حکومت اختر کړو د خپل کلندر د حساب سره. خو هغه په سبا چې بیا میش کار شو نو هغه پته ولګېده چې په سعودي عرب کې یو روژه خوړلې شوې ده، یعنی دا یو روژه دیو خوړه. بیا ملک خالد څه وکړ؟ شاه خالد بیا دا وکړ چې د ټول سعودي عرب چې څومره د هغوی خپل خلکو څومره خلکو روژې نیولې وې او څومره مسافر دا کم چې مزدورکار خلکو د دوی دا څومره خلکو نو د دوی د ټولو له طرفه یې هغه فدیه چې کوم دی د خیریت ورکا. نو د خلکو هغه یو کوم روژه چې هغوی خوړلې وه نو د هغې په سر باندې پیسې د سعودي حکومت ډکې کړې. نو اوس 2 ورځې مخکې په افغانستان کې لکه د پاکستان نه 2 ورځې مخکې هلته اختر کېږي. صرف پاکستان نه د انډونیشیا نم، د هندوستان نم، د بنگلاديش نم، د نورو ډیرو ملکونو نه 2 ورځې مخکې اختر کېږي. د سعودي عرب نه 1 ورځ مخکې اختر کېږي. نو د دې مطلب دا شو چې یو روژه هلته یو نه بلکې 2 روژې وخوړې شوې. که 2 نه نو یو روژه خو خامخا به خوړلې شوي. نو اوس بیا د افغانستان چې کوم دای وخت کې په دې موجوده وخت کې د افغانستان څوک واکمن دی نو دا د دې خپل د عوام د خپل ولس چې څومره کسانو دا روژه خوړلې ده نو دا د افغانستان چې کوم واکمن دی هغه باندې دا لازم دی چې د دې لپاره به هغه فدیه جمع کوي
چې فدیه جمع کی نو الله ته به خلاص شي. بهر حال دا زه عالم نم داسې عالم نه یم چې زه فتوا ورکم یا نور څه، خو بهر حال دومره څه ملوث دي چې راته اندازه کېږي چې کم کار صحیح دی کم غلط دی، کم شی صحیح دی کم غلط دی. خو خبره مې دې پورې کوله چې مونږ ولې د خپلې خوشحالۍ یو ځای نن مانځو، ولې مونږ د خپلې خوشحالۍ تقسیمو. نن زه وطن بهر پېښور کې زه ګرځېدم، چېرته ماشومانو میله لګولې وه، جرجړي او خوشحالي کوله، نو هلته به د ماشومانو نوې نوې جامې وې، نو اندازه کېده چې د دې سیمه کې اختر دی، بلې سیمې ته به چې لاړې نو هغه ځای کې به روژه وه. نو دغسې زمونږ د نن چې کومه د اختر دا کومه خوشحالي وه نو هغه مونږ باندې مونږ په خپل ځان باندې تقسیم کا. تاسو که دا چینل نی سبسکرایب کړي نو پلیز مهرباني وکړئ دا چینل سره سبسکرایب کړئ، او که زما دا ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ او نورو خپلو ملګرو ته فارورډ کړئ ویلېږئ. ډېره مننه. کور ماباد، ښاد او آباد.